توایم زما ځوانانو ورونو لا وخت تیر نه دی دا مو وایه چې ما ټول عمر په ګناه کې تیر کړی دی او ما خو ټول عمر موسیقي واورېدله ما خو دا هغه کړي دي زه د الله نه غټ باغ یم نه د الله ډېر غفور او رحیم دی د الله ډېر مهربانه دی یو ځل راشه الله ته توبه وباسه په صدق دل سره یو ځل د خپلو سترګو نه یو اوښکه راتویه که یو اوښکه چې ستا د سترګې نه لاندې را پرېوته یقین وکړه په دقه یو اوښکه باندې الله ستا ټول ګناهونه معاف کوي څومره گناهونه در نشوي دي ځوانه تا ته د اسلام ضرورت دی ځوانه تا ته د قرآن ضرورت دی ځوانه تا ته د شریعت ضرورت دی دا مو وایه چې زه خو دومره فاسق یم دا مو وایه زه خو دومره ګناهګار یم ما موسیقي واورېدله ما شراب او ما تاش او ما لډو ما دا او ما هغه وکړ منم چې هره ګناه دی په خپل ځای باندې خو بېغمه کېږم د غفلت په خوب وده کېږم هغه الله سره رابطه جوړه که راشه نن د الله سره جوړه وکړه تاسو به د بزرګانو واقعې اورېدلې عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه دا ابتدا نه بزرگ نه دی دا ابتدا نه ولی نه دی دا ابتدا نه الله والا نه دی اول کې ډېر بدعمله انسان دی اول کې ډېر بېدینه انسان دی خو چې په زړه کې د الله نه ویره راغله په زړه کې د توبې تمنا او ارمان راغی حقه توبه وله الله قبوله کړه عبد الله ابن مبارک دی به ډمې ګډولې عبد الله ابن مبارک به ستار او رباب و حقه چې په دې دومره لوی ګناهونو کې مبتلا دی یو ځل د دې د سیبانو باغ دی سیوان پیژنئ د دې باغ دی دې ته د شپې خلک راجمع کړ محفل جوړ کو په هغې کې خوراکونه او په هغې کې هر څه وشل تر دې چې عبدالله ابن مبارک دومره شراب وڅکل چې عبدالله ابن مبارک بېهوشه را پرېوتو سهار چې هوش کې راغی که نه خوا کې ستار پروت دی هغه ستار یې راواغستو په هغې کې کېغوستو او ستار غږی د ستار نه اواز وباسي ستار تارونه چې ووال هغې نه اواز را ونوتو دا د ستار ماهر دی د هغې په تارونو باندې پوه دی د هغې تارونه ټیټ کړ چې ستار څنګه اواز نه کوي ولې سندره نه وایي ولې ټپه نه وایي ولې زه چې څه غواړم هغه نه وایي بیا چې تارونه ټیټ کړل د ستار که نه او څنګه هغه تارونه وال د هغه تارونو نه اواز راغی الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله مسلمانانو هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړه الله ته نرم شي تاسو الله ته جړا وکئ او تاسو الله طرف ته راشئ عبدالله ابن مبارک ستار راواغستو په ځمکه باندې و ماتې کو هغه شراب یې چپه کړ هغه محفلونه یې ختم کړ او د وخت لوی ولی والله ورنه جوړ شو د وخت لوی بزرګ ورنه جوړ شو لوی الله والا ورنه جوړ شو فضیل ابن عیاض هغه هم غله او ډاکو دی لارې شو کوي غلاګانې کوي خو یو ځل وله دا سوچ ورغی یو ځل چې زه به ټول عمر غلاګانې کوم زه به ټول عمر ډاکې کوم دقې ډاکې نه بعد راغلی دی او یو جنۍ باندې مین دی د هغې خوا ته ورغلی دی د هغې خوا ته چې ورغی او د هغې د کور دیوال ته ورغی د هغې چت ته یې ور ټوپ کړ د قرآن آیات یې واورېدو الم یأنن الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله فضیل ابن عیاض راکته شو ویل ولې نه الله هغه وخت راغلی دی دې خوا چې راغی قافله پرته ده قافله په لاره باندې ځي یو ملګری بل ته وی قافله د شپې بوځو بل ورته وی نه انتظار کوو چې کوم ویل قافله د شپې بوځو ویل دلته فضیل ابن عیاض دی مشهور ډاکو دی مشهور غل دی زمونږ نه به دا هغه والي فضیل ابن عیاض جړل وی الله دومره ګناهګار یم الله دومره خطاکار یم چې زما د وجې نه د شپې چاله خوب نه ورځي چاله آرام نه ورځي قافلې والا زمانه په عذاب توبه ویستله او فضیل ابن عیاض به په حرم کې د بیت الله شریف هلته ګاونډي او هلته د الله عبادت یې کړی دی یو ځل توبه الله ته پکار ده یو ځل جړه الله ته پکار ده یو ځل د الله دربار ته راشه او لږ دی الله تعالی سنه لپکه یا یقین وکړئ زما په دې خبره باندې د الله ډېر غفور او رحیم دی ما ورته خامخا بخي